د نبی علیه السلام د عمر 8 کال 2 میاشت او 10 ورځ وه چې عبدالمطلب وفات شو. ام ایمن هغه وینځه چې د نبی علیه السلام د پلار نه پاتې شوې وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پالنه یې کوله، هغې ویلې چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې خپل نیکه کټ ته ولاړ و او ژړل یې. موږ په ننني ویډیو کې د نبی علیه السلام هغه نښې، کرامتونه او معجزې غواړو تاسو سره شریک کړو چې تر 10 کلنۍ پورې مختلفو خلکو د نبی علیه السلام د نبوت تایید کړی او د اوچت شان نه یې ورته یادونه کړې. خبره له دې ځایه شروع کوو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مور او عبدالمطلب سره مدینې ته تللي ول، یو یهودي چې په تورات باندې پوهېده نبی علیه السلام یې ولید، ډېر ورته متوجه شو. کله یې چې ښه یقین راغی نو نور یهودي عالمان او مشران راوغوښتل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ ودرېدل، یو بل ته به یې اشارې کولې او په دې اشارو کې به یې دا ویل چې دا د آخر زمانې نبی دی. ام ایمن وایي دا خبرې به ما اورېدې خو نه به پوهېدم چې دوی څه وایي او د دوی مقصد څه دی. یهودیانو د نبی علیه السلام په اړه په تورات کې هر څه واضح لیدلي وو او پرې خبر ول، نو ځکه د نورو علاقو نه مدینې ته راغلي ول او دوی په دې هم پوهېدل چې مدینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت ځای دی او د نبی علیه السلام د راتګ انتظار یې کاوه. د 6 کالو په عمر یهودو د نبی علیه السلام نبوت تایید کړ. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته راغی، د نیکه سرپرستي پرې وه، د بنو مدلجو نه څه کسان راغلل. بنو مدلج قیافه‌دانان ول، دوی د انسان د شکل نه د خلکو نسب او پلار پیژنده، داسې علم ورته الله ورکړی و. دې کسانو د عبدالمطلب په خوا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید، د نبی علیه السلام خپو مبارکو ته متوجه شول، نو یې ویل چې د دې ماشوم قدمونه د ابراهیم علیه السلام د قدمونو سره مشابه دي. دا خبره یې په عام محضر کې وکړه. الله عز وجل د دې خلکو په ذریعه عام قریشو ته دا خبر واوروله تر څو د دوی زړونه لږ څه مایل شي د الله عز وجل دې رسول ته. بیا چې کله عبدالمطلب مړ شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وسپارلی شو. ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ډیر په اخلاص شروع کړ، ځکه چې یو یې وراره و، بل یتیم و، مور هم نه وه، بله دا چې عبدالمطلب هم ورته وصیت کړی و. نبی علیه السلام خپله هم ډیر مؤدب انسان و، نو ابو طالب د خپلو بچو نه نبی علیه السلام غوره وګاڼه او ډیر عزت یې ورته کاوه. ابو طالب د عبدالمطلب نه بعد د قوم مشر شو. یو صحابي چې نوم یې جلحمه و، هغه دا قصه کوي چې زه د یمن نه مکې ته راغلم. په مکه کې ډیر قحط و. قریش راجمع شول، د ابو طالب نه یې وغوښتل چې موږ ته د باران دعا وغواړه. دوی به د باران دعا د الله عز وجل نه غوښته. نو جلحمه وایي چې قریش د ابو طالب څنګ ته راغلل او ټول کعبې ته ورغلل. د ابو طالب سره یو سپین ښایسته شان هلک دی. ابو طالب د لاس نه نیولی دی، د 8 یا 9 کلو په عمر دی. هغه یې راوست، کعبې ته یې د هغه شا کړه، ځان ته یې مخامخ ودروو، ملا یې ورته د کعبې سره وجنګاوه او د الله نه یې دعا طلب کړه چې ای الله پاکه ته د رحمت بارانونه پر موږ وکړه. د باران دعا یې وکړې، څنګه چې مناسب وي په همغه ترتیب یې باران وغوښته. په دې کې لږ وخت لا نو تېر شوی چې وریځې راغلې او ډیر زیات باران وشو، تر دې چې څوک په کلي کې اوسېدل هغوی لامده شول او څوک چې په صحراو کې اوسېدل هغوی هم لامده شول، یعنی ډیر بارانونه پرې وشول. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کرامتونه او کمالات چې مختلف فرقو یې د نبوت تایید او د ده اوچت شان بیان کړی و، تر دې ځایه وه. دا چې د 10 کلنۍ نه بعد څه وشول، په دې به په راتلونکو ویډیوګانو کې بحث کوو. نو هیله مو تاسو نه دا ده چې موږ په خپل د خیر دعاګانو کې مه هېروئ،
تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.